هغه به خپل ماشومان به د تعلیم هم نه کوي، بیا به څنګه رالویېږي؟ هغه به چېرته ډاکټره، چېرته ټیچینګ، چېرته بل روزګار کوي، خپل بچي به ساتي. ولې څوک د نهارې وژني؟ د دې دپاره زه غږ کوم چې ټول څومره هم زموږ پښتانه افغانان دي، د دې دپاره هم کوششونه وکړي. باقي خو زموږ هغه تنظیمي طرز باندې زموږ د پی ټي ایم کوم خپل په پلینینګس کې د دې وطن دپاره هڅې روانې دي. هغه به سټیپ بای سټیپ خپلې په مخ ځي. تر اوسه پورې موږ دلته کامیاب پکې روان یو. نو اول به هغه سیمې هغه چې ډېرې مشکلې دي، هغه چې ملي فکر نه دښمن اړولي دي د پروپیګنډې او د پردي نصابونو میډیا په ذریعه باندې، اول کار به په هغه کې کوو چې هغه خپل کو. بیا به هغه علاقې چې کومې هغه جوړې دي هغه به هم ورسره اپډېټ کړو. د هغې نه پس به انشاءالله دغه تنظیم په منظمه توګه باندې د مزاحمت داسې شکل خپروي چې زموږ په خاوره د هر دښمن یوه شپه ته هم زړه ونه شي. او بیا به په دې خاوره باندې د راتلونکي نسل دپاره یو داسې څه پرېږدو، داسې خاوره پرېږدو چې دی بیا د بل د لاس نه وي نیولي په خپله خاوره. دی په خپله خاوره باندې په جګ لاس او په جګې سترګې ژوند کوي او خاندي او فخر کوي چې زه څوک یم او د کوم وطن یم. نو ډېره مننه کوم. خدای مو خوشحاله کړه. موږ به ستاسو سره نسل کړو. سبا یعنې موږ څنګه راښورو خو ژوند مو ونه لیده موږ دې کې نسل. زموږ د سپین ږیرو نه دومره نه به شول چې دوی موږ ته زمینه برابره کړې وای چې موږ یو خپلواک او یو ښه ژوند تېر کړی وای. خو اوس چې موږ کم سے کم دا غلطي نه وکړو چې موږ راتلونکي نسل ته دا هم پرېږدو. په ډېره مننه. خدای مو خوشحاله الفاظ، جملې، هر څه بیا سره ادا کوو به یو بل به سره پوهوو او په یو بل کې به د وطن د مینې جذبه زیاته کوو. هغه جذبه به انشاءالله دا کار مو موږ ټول متحد هم ساتي او د دنیا هره فتنه ته چې زموږ په خاوره ده هغې ته به ښایي تر زرو زیات افغان کډوال د کراچي او د پنجاب او سیند ایالتونو په بېلابېلو زندانونو کې بندیان دي. په دوی کې زیاتره ناروغان دي چې د درملنې لپاره تللي دي، بیا د ویزې نه لرلو یا په یوه او بله بهانه د غلا او رشوتو دې لپاره په زندانونو کې اچول سوي دي. موږ د پښتون ژغورنې غورځنګ په ټوله کې او د برطانیې او د اروپا د پښتون ژغورنې غورځنګ د نړیوالو بشري حقونو د سازمانونو څخه، د ملګرو ملتونو څخه او د بشري حقونو د ادارو او د ټولو کارکنانو دې څخه غواړو چې زموږ د کډوالو سره چې کوم ظلم او ناروا کېږي په دې اړه چوپتیا ونه کړي، چوپتیا ماته کړي او د دې د خلاصون لپاره غږ پورته کړي. زموږ د کډوالو سره دي د ملګرو ملتونو د منشور او د اصولو مطابق د کډوالو غوندې چلند وسي. نه دا چې د دوی څخه غلاوې کېږي، نه دا چې دوی د شخصي ګټو د سیاسي نورو اقتصادي و نورو چارو لپاره په زندانونو کې ساتل کېږي. تاسو خبر یاست چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په ځانګړې همکاري د پښتون ژغورنې غورځنګ د سیند ایالت یا د کراچي د ملګرو او د پی ټي ایم د وکیلانو خصوصا د ملیزه کاکړ د دوی په خاصو هلو ځلو باندې تر اوسه پورې د 600 څخه زیات افغان کډوال د کراچي د سنټرال جیل او نورو څخه راخوشي سوي دي. دا خامخا د یادونې وړ دی. دا حق هم دی چې موږ چې د حق خبره کوو بیا د هېچا پر حق تېری نه کوو. د پښتون ژغورنې غورځنګ د ایډوکیسي یا د لیګل هلو ځلو څخه وروسته په کراچي کې د افغانستان کنسلګرۍ چې طالبان پکښې کې دي دوی هم په پای کې په اخرو وختونو کې اول خو دا تر هغه الفاظ یا هغه ټکي نشته چې له تاسو څخه مننه وشي چې دلته راغلي یاستئ، وخت مو رایستلی دی او د قام د ګټو دپاره راغونډ شوي یاستئ. د برمنګهم وګړو سترګې مو رالوړې کړې د نړۍ په وړاندې، د قوم په وړاندې، د دغو راغلو مېلمنو په وړاندې. خدای دې خیر درکړي، ژوندي اوسئ، آباد اوسئ. ډېره مننه. دومه خبره دا ده موږ د خپل حق را غوښتلو ته راغونډ شوي یو. بله ورځ په سکاټلنډ کې راغونډ شو، تر هغه وړاندې په لندن کې، نن په برمنګهم کې. موږ خپل حق غواړو، په سوله ییز ډول یې غواړو، د لاریون په شکل یې غواړو، د احتجاج په شکل یې غواړو، په هره لاره چې کېده په هغه یې غواړو.
موږ خپلو نجونو ته د زده کړو حق غواړو، موږ خپلو ښځو ته د کار حق غواړو، موږ له طالبه د ټول شموله حکومت د جوړېدو حق غواړو، او دا دلته په لومړي سر کې موږ په دغه بڼه باندې غواړو. راغونډېږو، که مو چا دا غږ وانه اورېدی، د ملګرو ملتونو د دفتر په وړاندې راغونډېږو، د بریتانیا د پارلمان په وړاندې راغونډېږو، تر دغه ډېرېږو، تر هغو به ډېرېږو، تر هغو به درېږو چې تر څو پورې مو دا حق اخیستی نه وي. د نجونو تعلیم، د ښځو کار، دا زموږ لومړیتوب دی. دا د هر افغان لومړیتوب دی، دا د پښتون ژغورنې غورځنګ لومړیتوب دی، دا د مشر منظور پښتون لومړیتوب دی، دا دلته د ناستو هر یوه فرد لومړیتوب دی. دا به اخلو، او دا په ناسته نه کېږي، دا په همدغه حرکت کېږي چې نن په برمنګهم کې راپیل شو. په برمنګهم کې ښایي دا لومړی ځل وي چې د خپلو حقوقو د غوښتلو لپاره دومره درانه، دومره پوهه، دومره د کام په ګټو سمبال افغانان پښتانه راغونډېږي. ما ته اکثره وخت دا شیان اورم، د نجونو لیکوالو څخه مې اورېدلي دي، بیا مې لیکنې مې د دوی ولیدل، څه موده دمخه لیکنه یوه ډېره مشهوره لیکنه وه چې ټولو نارینهوو ته یې پېغور کړی. زه نن هغو خویندو ته وایم چې نه، ستاسو د حق د غوښتلو لپاره په برمنګهم کې دا دي په سوونو خلک راغونډ شول، او نه به نور هم راغونډېږي، بیا به راځي دا حق به درته اخلي. تعلیم او د تعلیم واکمن دا باید په دې پوه واوسي چې افغانان چې د نړۍ په هر کونج کې نه سره خلاصېږو، خلاصون نه سره لرو. که ته سیاست ته اجازه ورکړې، په سیاسي لاره باندې د حق غوښتلو حق حالت خلکو ته ورکړې، خلک به هم د جګړې خلاف ودرېږي، جګړې ته به لار نه هوارېږي، بله جګړه به په افغانستان کې نه پیلېږي. ډېرې ساده خبرې. موږ له تعلیمه څه غواړو؟ تعلیم حکومت دې ونیوی یا حکومت در وسپارئ؟ ادب چلوه. زما له ښځو څخه د کار حق ولې یو ښځه چې مېړه یې مړ دی، زوی یې شهید سوی دی، په کور کې څوک نه لري، کونډه ده، هغه څه وکړي؟ خیرات ته یې نه وي لکه یې ته راټولې کړي، د خیرات ورکوونکی نشته، ته به کار ورته نه کوې. نو د پي ټي ایم او د ناستو راغلو ملګرو او د هر افغان غوښتنه دا ده چې موږ به خپل تحریک ته دوام ورکوو، تاسو به راځئ، لا به مرسته راسره کوئ، او په همدغه بڼه باندې به زموږ دا کار روان وي. زه پر تنظیمي چارو نه غږېږم، زه پر دې نه غږېږم چې ملګري به تنظیم څنګه جوړوي، دا یونټ یې څنګه جوړ کړی دی. زما کار له دې سره دی چې تر څو پورې هر افغان د نړۍ په هر کونج کې غږ اوچت نه کړي، تر هغو پورې به وژل کېږو. اوچته ویې که یا مرګ ته غاړه ږدئ. د نړۍ په لاروبر کې، په لاروبر افغان وطن کې د جګړې د ختمولو دپاره وي، د هغې جګړې چې پر موږ تپل سوې ده. که چېرته د جګړې مخنیوی په جګړه کېدی، بیا به جګړه کېږي، خو ښه دا ده چې د سیاسي لارو څخه یې مخنیوی وشي. اول دې تعلیم زموږ نجونو ته د کار حق ورکړي، د ښځو ته د کار حق ورکړي، نجونو ته دې د زده کړو حق ورکړي، زموږ ملي بیرغ دې راپرېږدي، زموږ په حکومت کې دې هغه خلک چې د طالب په وینا ښه افغانان دې په ټول شموله دي کې هغه دې راګډ کړي. نو به پر موږ د مرستو دروازې هم نه وي تړلې، پر موږ به د دنیا لار هم نه وي تړلې، افغانستان به د نړۍ د نقشې څخه په سیاسي ډګر کې نه وي وتلی، افغانستان به یو فعال هېواد وي، د نړۍ سره به یې روابط وي. موږ نه غواړو چې زموږ هېواد له نړۍ څخه شلېدلی وي. او طالب که دا کار کول غواړي، پکار ده طالب باندې فشار راوړل شي. فشار په کومو وسیلو راوړل کېږي؟ دیني عالم به په دیني طریقه باندې فشار ورباندې راوړي، سیاسي مشر به په سیاسي طریقه باندې فشار ورباندې راوړي، تنظیمي ورکرز به چې هغه لکه پي ټي ایم چې چلي، دا ځوانان چې ناست تاسو چې ناست یاستئ، دا به په خپله طریقه باندې فشار ورباندې راوړي. ولې یوه وروستۍ خبره، هر افغان فیسبوک لري او هر افغان ټویټر لري. که چېرته یو ټویټ د ورځې د افغان میرمنو د کار د اجازت او یو ټویټ د نجونو د مکاتبو د خلاصولو لپاره وشي، په هر کې څوک یې کې نه کړي، په برمنګهم کې دغه ناست سوونه خلک یې وکړي، دا پر طالب دومره لوی فشار دی چې دی به مجبوره کړي زموږ مکاتب به پرانیزي. بل دا دی که چېرې یو څوک ډېر ډارن وي، وېرېږي، زموږ په خلکو کې ځینې سته، خوا مه بدوئ.
بیا یې د بل په نامه جوړ کړئ. خیر دی. Assalamu alaikum, respected elders and guests. This is Maryam and Ashura. I have a few words in support of my innocent sisters back home who are under the Taliban extremist ideology. The women of this country, Afghanistan, are often portrayed in the international fora and media as victims. In fact, Afghan women have, in the face of war, extreme poverty, and unspeakable violence and discrimination, been working tirelessly to provide for their families and communities. They have been threatened and attacked for speaking up, and denied and excluded from positions of power and decision making. But this has not stopped them from advocating courageously for their rights and creating networks of support. For our beautiful country to finally find peace and progress, Afghan women should be active agents for change and be given the space to lead peace building, humanitarian and development process. Girls should be able to go to school and university and be empowered to contribute robustly to the future of their country. Women should be visibly represented in every sphere of civic and public life. Violence against women and girls in public and private spheres should never be tolerated, should be condemned and perpetrated, brought to justice. In Kabul, people are listening to women sharing their experiences and those of their sisters. And I am speaking to the UN nations about urgent critical need to making progress towards the realization of women's and girls' fundamental human rights and to bring an end of many serious human rights violence to which women and girls are being subjected. Here I speak for not only women but young girls too, like me, who do not get the fundamental rights of going to school. Some might even take it for granted. Here I speak from experience of watching the media when I say substantial peace and economic development and realization of the rights of all people to healthcare, to education, to justice, and more requires the inclusion and improvement. Oh, women and girls, which is half the population of Afghanistan. Here I stand with women and girls. Here I stand with women and girls of Afghanistan. I stand with women from all around the world, today and every day. Thank you, and many thanks for paying attention.